مسلمانانو دلته غنیمت کړل. په دغه شپږ زره قیدیانو کې د حضرت شیبان مبارک یې خاوند هم بندي کړ د رسول الله سره. د رسول الله د پیدایښت نه شپېته کاله پس دا خبره داریان یې راتللي ویلي چې یتیم ته په یوه شي باندې دغه کور نه موږ څه واخلو. وخت فیصله وکوله چې رسول الله د نړۍ امپراتور د نړۍ سالار د غیرتیانو قومندان پرېښودل شو. حضرت شیبان راغلل، خپل پاس کې وړاندې کړو. رسول الله په خیمه کې ناسته، صحابي ورته عرض کوي ویل یا رسول الله یوه زړه ښځه راغلې ده او تا سره د لیدلو تمنا کوي، غوښتنه لري. رسول الله وایي څوک ده؟ څه غواړي؟ څه شته راغلې ده؟ وایي اجازه ورکړئ چې راسه. کله چې حضرت شیبان داخلېږي خیمې ته، رسول الله یې سترګې لګېږي، د فتن دعا کوي اللهم ابقل على محمدا، یا الله موږ ته محمد باقي پرېږدي. رسول الله ته خپله پخوانۍ اشارې کور ورته یاد شوله چې دا خو زما کور د حضرت ابوکبشه وحیدالدین لور حضرت شیبه ده. مبارک علیه السلام خپل څادر ورته هواروي، ځکه په عربو کې دا عادت او رواج و چې د چا به ډېر عزت او خیر ساتلو هغه ته به یې خپل د وجود څادر هوارولو. نن هم په علماو طلباو کې دا مبارک عادت رواج دی. رسول الله حضرت شیبه ته هغه څادر هوار کړو چې رسول الله خپلې اوښکې پرې وچیږي کړې، هغه څادر یې هوار کړو چې رسول الله مبارک وجود یې تاو کړی و، هغه څادر یې ورته هوار کړو چې رسول الله خپل رب ته سجده پرې لګوله. حضرت شیبه رسول الله ته وایي وروره زه خو ته لا ګورم چې ته نن یو پاچا یې، ته د ځمکې په مخ یو قوي سردار یې، تا د عربو لوی قومندانان بندیان کړي په کورو دې کړی دي. خو نن دغه خور چې تا ودرته راغلې ده سوال کوي یوه خور دې ورور له در نه بېنوا نه ده تللې او باید زه لاړه نه شم. د رسول الله مبارک له سترګو د شفقت اوښکې بې اختیاره روانې شولې. وایي وایه څه شی غواړې له خپل ورور؟ وایي زما خاوند راسره بندي ده، زه د دې خلاصون له تا نه غواړم. رسول الله ورته وایي خاوند به دې درته خلاص کړم او ته سره یې د خدمت دپاره به یو غلام او یو ویوزه هم درته درکړم. دغه وخت بیا حضرت شیبه راڅخه دعا کېږي اللهم ابقل على محمد، یا الله موږ ته محمد باقي پرېږدې، یا الله د محمد سرداري دوامداره کړي. داریان یې راتللې نیت یې ولرو چې دا یتیم ته د پالنې په عوض کې به موږ ته څه له کوره راکړلی شي. خو اله العالمین داسې مقام ورباندې راوستلو. ولې؟ رب کریم فرمایي انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ای پیغمبر ستا دښمنان به ابتر وي. مشرکینو به رسول الله ته ابتر ویل چې یعنې نارینه اولاد یې نشته ده، نارینه اولاد یې ختم شول چې ته په مرګ سره به دغه نظام هم ختم شي. خو زه وایم د ابوجهل اولاد څه شو، د عتبه اولاد څه شو، د شیبه اولاد څه شو، د ولید اولاد څه شو، د اخنس اولاد څه شو؟ دوی د تاریخ په صفحو کې محو شول، دوی ورک شولو. خو هر طرف چې ګورې د رسول الله روحاني بچیان دي، که نظامي اډې ګورې د رسول الله روحاني بچیان دي، که اطراف ګورې د رسول الله روحاني بچیان دي، که شرق ګورې، که غرب ګورې، که شمال ګورې، که جنوب ګورې، د رسول الله هغه غیرتمند روحاني بچیان دي. څه شول د کفارو لویې دعوې؟ ولې؟ اله العالمین په قرآن کې فرمایي ان شانئک هو الابتر. پیغمبر ستا دښمنان به ابتر وي تر څو یې چې د رسول الله لمن نه وي نیولې. محدث تر هغه شیخ الحدیث جوړېدلی نه شي تر څو یې چې د رسول الله لمن نه وي نیولې. سیاسي تر هغه سیاسي جوړېدلی نه شي تر څو یې چې د رسول الله لمن نه وي نیولې. مجاهد تر هغه مجاهد جوړېدلی نه شي تر څو یې چې د رسول الله لمن نه وي نیولې. زما عزتمندو نن که هر طرف ته ګورې د رسول الله روحاني بچیان دي. د دغه مجلس ته چې څومره راغلي دي دا د رسول الله روحاني بچیان دي. د رسول الله په دې کې به څوک دوی به بیانونه درته کوي. خپله خبره لنډومه
سیرت سورت احادیث د قرآن تفسیر د دین دفاع د اسلام دفاع د امت دفاع دا چې کېږي له مدارسو نه کېږي د نړۍ کفار د مدارسو بدنامولو پسې په خپلې پیسې را بدلو کړي په مختلفو نومونو باندې اهل الله شاعر الله بدناموي ولله الحمد امت محمدي په وړاندې لیدله ده که یو څوک ته پشمار د کفارو په لالچ کې راځي د کفارو ملګري کېږي د کفارو اثر قبلوي خو په امت محمدي کې د الله تعالی نازولې به موجود وي او تر قیامته پورې به په مدارسو کې کوم علم ښودلی کېږي دغه مدرسه ډېر صادقتوب لري نسبت په دې علاقه کې له نورو مدارسو مخکې شاعر الله وکړي چې خدمت کوو او د دې علاقې زیاتو بېخو علماو په دې خدمت کولو اوس هم ټول خدمت نه کوي ټول د خدمت په راس کې نه دي ځینې اختیاري په خدمت کې دي ځینې بیا د الله فضل په سوی غیر اختیاري په خدمت کې نه دي اله العالمین و ټولو ته جزای خیر وکړي او اله العالمین د ټولو جنتونو اصلاح وکړي په اسلامي مدارسو کې کوم علوم ښودلی کېږي هغه علوم ښودلی کېږي چې د هغې مقصد دپاره اله العالمین 1.4 کم یا زیات انبیاء کرام رالیږلي هغه علوم ښودلی کېږي چې 100 صحیفې او 4 کتابونه راغلي د انبیاءو تشریف راوړل د کتابونو نزول د صحیفې نزول دا د درې بنیادي مقاصدو لپاره دا زده کړي هغه درې بنیادي مقصدونو څخه یوه عقیده وه انبیا د عقیدې د اصلاح لپاره راغلي کتابونه او 100 صحیفې دا د عقیدې د اصلاح لپاره راغلي د اعمالو د اصلاح لپاره راغلي په اعمالو کې که لمونځ ده که روژه ده که جهاد ده که فی سبیل الله قتال ده که زکات ورکړه ده دا ټول پکې داخل دي د دې د اصلاح لپاره انبیا راغلي وو د دې د اصلاح لپاره 100 صحیفې نازلې شوې د دې د اصلاح لپاره 4 کتابونه هم نازل شوي درېیم مقصد د انبیاء کرامو یې راکړ د صحیفو او د 4 انبیا د اخلاقو د اصلاح لپاره راغلي نو عرض مې دا چې مدارس هم د دې درې مقاصدو لپاره د عقیدې اصلاح د اعمالو اصلاح او د اخلاقو اصلاح په دېو کې مقدمه د عقیده ده که یو څوک د عقیدې په اعتبار سره فاسد وي د عقیدې په اعتبار سره خراب وي یا د ده اعمال هم ورته ګټه نه کوي یا د ده اخلاق هم ورته ګټه نه کوي لومړی د عقیدې اصلاح ده او د دې اصلاح دا په مدارسو کې کېږي الله تعالی دې موږ او تاسو ته جزای خیر ورکړي اله العالمین دې دغه د قرآن کریم د ختم په مناسبت چې دا مجلس منعقد شوی دا د خیر او د برکت د چا بچیان چې دلته فارغېږي د قرآن د زده کړې او د حفظ نه دوی ته دې مبارک وي دې کلیوالو اهل ته دې مبارک وي او امید ده چې پلرونو یې په خپلو اولادونو تر دې وخته مصرف او خرچه وکوله د دوی امداد کولو نیک عالم طالب العلمۍ ته وړاندې کړي او همدغسې امداد وکړي ځکه اله العالمین دې د ملا په نوم څوک نه ګمراه کوي او د قارئ او د حافظ په نوم اله العالمین څوک نه ګمراه کوي که دا خلک ګمراه شول بیا به ته د ابوجهل نن په بدۍ کې اړولي اله العالمین دې داسې نه کوي د دغې مدرسې حافظان په جهادي میدانونو کې برخه اخیسته ځینې شهیدان شول ځینې اسیران شول ځینې په قیادت کې مصروف شول تر اوسه په قیادت کې دا چې چا ډوډۍ ورکوي په دې خدمت کې ورسره شریک وي چې چا د مدرسې په طریقۍ کې سار یې کړي دوی په سواد کې ورسره شریک وي که چا هر ډول عبادت د مدرسې او اساتذو طالبانو سره کړي وي په دې اجر کې ورسره شریک وي نو
إله العالمين دې موږ تاسو د باطن او د ظاهر اصلاح وکړي. او بله دا خبره فتنې خو مخکې ډېرې بالخصوص فکري او عقیدوي فتنې، خو د اسلامي امارت د راتګ سره دا فتنې ویدې شوې، ورکې نه دي، ویدې شوې، ځکه چې میدان ته رجال راغلل. مخکې عدم د رجالو له هرې خوا فتنې خپل اواز سر اوچته وو، چې کله په میدان کې رجال وي، که هغه د علم وي، که هغه د قتال وي، که هغه په بل معنوي لحاظ سره رجال وي، نو بیا فتنې خاموشې، بیا فتنې جرأت نشي کولی. نو اوس دا خاموشه ویدې دي، همدغه شی به ویدې اوس ذلیله پرېږدي او خپل بچیان وهغو مدارالعلومونو مدارسو ته لېږدي چې د اهل سنت والجماعت په عقیدې سره مزین وي، د اهل سنت د عقیدې څښتن وي، رښتونی حنفي وي، په عقیده او فکر کې ګډوډ نه وي، په دې کې د خرافاتو رایج کوونکي نه وي، په دې کې په اخلاقو باندې دروغ تړونکي نه وي. دا دین د اسلام فقیر نه ده، دا دین د اسلام غني ده. دا د رسول الله نه بعد د صحابهو په توسط، د تابعینو او تبع تابعینو په توسط، د معتمد او معتمدو اصحابو په توسط تر موږ او تاسو را رسېدلی ده. په دې کې بیا د دروغو د کیسو ځای نشته. اله العالمین دې موږ او تاسو ټولو نه راضي شي، بیا دې دې ټولو ته مبارک وي. اله العالمین دې تاسو ټولو ته جزای خیر درکړي. واخر دعوانا